شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د دې جان سره یو سم خان چرمن سي په زما ډېر عزتمن مشران کشران السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا نو مخکې خو زه پن خان ته من زموږ سره باقاعده په دغه کې نسلې د نسلې باندې خلوی وایم او پاتې کې په شمولیت ته د زګري د کومې پاتې د دې تمه د امید چې ان شاء الله ځوان دی وه دی د میډیا سره تړلی دی وخت ضایع کړی دی د هغې زګه به کوي او په قانون جنګ کې به ښه پښتون زبان دی پښتون زبان دی مخکې یو کال به کوي انشاءالله. وایي که د نیتونو په مابین کې د اوټ تابعه وشوه دا منم چې حسیدان به یې ګټي په مقبرو د پښتونخوا کې د اوټ تابعه وشوه په دعوه سره یې وایي شهیدان به یې ګټي. حقیقت دا دی کله چې باچا خان بابا د هغه سره د هغه خدایي خدمتګارانو د وطن د ازادۍ لپاره تحریک شروع کړی دی نو د هغې ورځې نه زموږ په نصیب باندې ظلم دی او جنازې دي شهیدان دي خو په دې تمام په دې سوچ باندې خدایي خدمتګار لګیاو د دې وطن خلک لګیاو چې دا خو یهود دی انګریز دی یا هغه دی قابض دی خو چې کله وطن جوړ شي وطن آزاد شي نو بیا به هغه زموږ د سوچ زموږ د فکر زموږ د خواهشاتو مطابق یو آزاد وطن وي خو د بدې ورځې نه د کومه ورځ نه چې وطن جوړ شو نو وطن چا چې د ازادۍ لپاره کوششونه کړي وو ستړي کړي وي د هغو د خواهش مطابق ونه شو پاکستان د زورورو قوتونو په خواهش باندې جوړ کړی شو نو هغو په هغې کې هم هغه نظام غوښت کوم چې د هغو وو ځکه د بابړې چې یو پرامن احتجاج و په دنیا کې به داسې کم وطني چې په خپلو شهرانو به په خپل عوام به چې پرامن راوځي احتجاج کوي او احتجاج هم په دې چې که زموږ دا مشران انګریز په وخت کې قید و په جیل کې و اوس خو وطن ازاد شوی دی او 2 وخته وروسته به 14 اګست ته به د ازادۍ ورځ منځي نو مهرباني وکړه چې زموږ دا مشران آزاد شي راشي او د ازادۍ یو ځای کې ومنځو خو د هغو سوچونه او د هغو نیتونه نه وو څنګه چې ملګري وویل هغو ته د مخکې نه یو پروګرام جوړ کړی و په عوام باندې ټوپک چلول ګولۍ چلول ډزې کول دا په یو مهذب قوم کې یا په یو ځای کې هم په دنیا کې چا نه دي کړي او څوک داسې په تاریخ کې وکړي سوا زموږ د دغې خلکو د دې لعنتیانو نه او داسې حالت جوړ شو چې شپږ نیم سوه کسان شهیدان شو یا 15 زخمیان شو خو په ظلم راپاسې ظلم دا چې کله دا ډزې کېدې او د خلکو پاتې کېده شهیدان کېده نه زنانه راووتې میدان ته شوې قرآن مجید په لاس هغه قرآن مجیدونه شهیدان شوي د خلکو سره اوس هم په کورونو کې موجود دي چې په هغې هم دوی ګورې وچلولې نه یې د زنانو خاطر وکړو نه یې د قرآن مجید خاطر وکړو او افرین دې شه په هغو خویندو په هغه میاندو چا بچي شهیدان پراته وو خاوندان شهیدان پراته وو او هغه یې ګاو د زخمیانو پټۍ کولې په دې کې زموږ د ملي مشر اسفندیار ولی خان والده صاحب هم دوی بخي هغه هم زخمي شوی دی او د هغې د لاس قرآن مجید هم شهید شوی دی په هر حال دا زموږ دپاره مخکې نه موږ ته معلومه وه نه زموږ دپاره اخرنۍ شوه تر ننني ماښامه پورې تر نننۍ ورځې پورې د پښتون قوم هم هغه پوزیشن دی او هغه حالت دي او هغه څه ورسره کېږي بلکې د هغې نه زیات دي او کم نه دي خو نن زه سوچ کوم چې په دې ریاض کې ډېر پښتانه دي ډېر شتمن پښتانه دي په یقونه پښتانه دي خو افرین شه په دې خلکو په دې کشرانو په دې مشرانو چې راغلي ناست دي په ځمکه ناست دي خو خپل اتلان نه هېروي خپل مشران نه هېروي د خپل قوم سره چې کوم ظلم شوی دی هغه نه هېروي سړی یوه خبره کوي دویمه یادېږي
چې دا په کوم وطن کې شوي چې هم یې خلک وشتیا دی هم ته د کارتوسو پیسې غواړي د باچا خان بابا او د امیر محمد خان هوتي زر دوی بس مکه خرڅه شوې ده په هغې باندې دغه دوی په جېلونو کې او د هغې خلکو د کارتوسو پیسې پرې اخیستې دي خو زمونږ سوچ زمونږ فکر د بابا فکر د عدم تشدد دی د مینې دی د یووالي دی اوس موږ هغه څه نشو کولی چې زموږ دښمن غواړي چې ټوپک ته لاس کړو ټوپک ته واخلو زموږ سره هم دغه د عدم تشدد هتیار دی په هغې به ځو مایوسه کېږو به نه که نن دی او که سبا دی شکست د مقدر دی شکست د مقدر دی دی به شکست خوري دی به دې ګاډي ته ګرځي خو قرباني به ډېرې خو موږ هم دا وعده کړې ده او دا وعده کوو چې د باباګانو په لار د خپلو مشرانو په لار په پرامن لار د سیاست په لار د جمهوریت په لار په خپل قوم کې به تبلیغ کوو دا دعوت به ورکوو دا خپل قام به پوهه کوو دوی به دې ګرځي ته راولو نن به زه افسوس هم وکړم چې په من کې هم هغه رښتینوالی نشته کوم چې په هغه مشرانو کې موږ به څه کوو دا جنګ خپل نن سبا د مجلس د دعوت نه مغوښتی دی سړی په خپل کور کې ناستي موبایل راواخلي په دې باندې ټول دنیا ته خپل اواز رسولی شي اوس یو سړی د لیکل نشي کولی وینا نشي کولی نو دا خو کولی شي که نه د چا چې ذمهوار کسان دي د میډیا سره تنظیمونو سره تړلي خلک او هغه پوسټونه ورکړي او هغه لیکل وکړي نو په دغې خو یو دوه ټکي لیکل کولی شي شاباش خو کولی شي که نه دغه خو مخکې خورولی شي که نه نو زه دا ډېر په افسوس سره وایم چې زموږ د سعودي عرب تنظیم څخه خبره کوم چې ډېره کمزوري ده ساجد خان یا بل یو ملګری لاړ شي دواړه لاړ شي د چا په غم کې شریک شي هسپتال ته لاړ شي د چا تپوس ته لاړ شي او راشي د ملګرو هغه پوسټونه ورکړي نو ډېر کم د تنظیم ذمهوار ملګري په هغې لیکنې کوي زه دا ټول څه کوم دا په ځان کې کېږي ګورئ زه دا ټول لیکنې څه کوم او که وایي چې وایي خندته داسې کسان په دې محفل کې ناست دي چې یو کال به شوی چې هغوی به د یو پوسټ باندې چا رپورټ کې لیکنې کوي نو کم از کم که زه دا دعوه کوم او په دې باندې خبره کوم نو زما هم څه فرض جوړېږي چې د خپل فرض ادا کړم ناوخته دی د جمعې ورځ نه ده سبا د ډیوټۍ ورځ ده دا کوم ملګري چې راغلي د ټولو شکر ادا کوم رب درسره ښه وکړه رب به موږ ټولو کې همت او طاقت پیدا کړي دا سوچ به کوو دا فکر به کوو په مخکې به ځو کې خیري او یوه ورځ به راځي کې خیري که موږ نه لزوم بچي به کې خیري دا ظالم منئ او د باچا خان د فکر د دې ملګرو ټولو به حکومت هم وي د دوی په وطن کې به مینه هم وي اتفاق به پکې هم وي او په خپلو وسایلو به خپل اختیار هم وي په دې بس د خپلې خبرې ختمه کړم د دې ننۍ بابړې د شهیدانو د روح سره وعده کوم وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس د مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نه کې یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خزې د قبر ته مې توله او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ